چې یمه نو بس یمه خو چې لاړم نو لاړم زمانه به هیڅ شی نه پاتې کېږي لکه شمع. السلام علیکم قدرمنو، زه یم ستاسو ورور عمران الله معراج او دا صحت ډرایوینګ ته راسره ناست دی زما ورور نوید، د هغه خواته ناست دی سردار بای او دې خوا زما سره د لاس په خوا کې بالکل ناست دی حیدر شاه. دا محل چې کوم دی روان یو په یو لور باندې. سردار بای چې کوم دی هغه وایي چې قصې به پکې نه کوو، خو صرف به قدرمنو ته چې کوم دی ځای ښایو. که نه نو ما خو وایي چې زه مطلب ما سره د قصو نه بغیر بل څه نه وي، قصه مې کوله خو قصه چې داسې ده چې قصه به نه کوو. ډیزي ته ځو، دا ځای ډېر زیات ښکلی دی او په لاره چې کوم دی د سردار بای نه به پټه پټه زه درته قصه هم کوم په غوږ غوږ کې. نو غوږ غوږ شئ راته او سترګې سترګې شئ، راځئ چې ورځو. ښه قدرمنو، دا ساعت چې کوم دی 4 بجې دي او موږ چې کوم دی رزق نه وخوړلی. دا خبره ذهن ته راغله چې اول ځان دی بیا جهان دی او سر مو د خېټې نه قربان دی. نو اول د خېټې دا کار کوو او بیا چې کوم دی تاسو هغه طرف ته هم وایو کومه خبره چې موږ تاسو ته کړې وه. نو راځئ. ښه قدرمنو، د دې دمه تاسو کوم ویډیوز وکتې هغه موږ پرون کړې وې او بیا خبره داسې وه چې څه خبره راغله او د هغې د وجې موږ بیا دغې نور ویډیوز ونه کړې. خو کوم ځای چې موږ تاسو ته یادوو هغه دا ګوړاګټ دی چې د سوات او د دیر په منځ کې دی، یو ښکلی انځور لري. خوش قسمتي زمونږ دا وه چې موږ ډرون شاټس اخیستي ول، خو هغه لاګ چې کوم دی موږ هلته کې ختم نه کړو. نو تاسو وخېږئ دا ډرون شاټس وګورئ او راکوشئ. دا باسین یوسفزۍ صاحب دا یو څو شعرونه مې خوښ شوي دي، هغه درته وایم کم نه چې دا لاګ شروع شوی دی. نو ډرون شاټس وګورئ بیا راکوشئ. قدرمنو، عباسین یوسفزۍ صاحب وایي جانان ته نږدې کېږم جانان را نږدې کېږي، ژوندون مې داسې رو رو ویلې کېږي لکه شمع. فریاد او هنګامې او اسویلي مې عادت نه دی، په چپه خوله مې تل اوښکې څڅېږي لکه شمع. د ټولو د حالاتو نه په لږ څه کې خبرېږم، محفل راته په یوه سترګه ښکارېږي لکه شمع. د دې ځینو خلکو عجیبه شانتې اعصاب وي، د دې ځینو خلکو عجیبه شانتې اعصاب وي، سوځېږي او جړېږي خو خندېږي لکه شمع. زه نه وایم ته وګوره ټول محفل پې منور دی، په خلکو کې د لرې نه ښکارېږي لکه شمع. چې یمه نو بس یمه خو چې لاړمه نو لاړم، چې یمه نو بس یمه خو چې لاړمه نو لاړم زمانه به هیڅ شی نه پاتې کېږي لکه شمع. چې یمه نو بس یمه خو چې لاړم نو لاړم زمانه به هیڅ شی نه پاتې کېږي لکه شمع. کیدای شي اباسین او نور سیندونه یوې اوښکې د انمر راته همداسې معلومیږي لکه شمع. چپ شي شامپلقه. ښه قدرمنو، دا له پاسې شامپلق چغې وباسي او قصه دا ده چې دغه قصه وه د ګوړاګټ چې د سوات او د دیر په منځ کې راتلو. امید دی دغه انځورونه به ستاسو خوښ شوي او د عباسین یوسفزۍ صاحب دا کوم شعرونه چې زما خوښ شوي نو امید دی چې ستاسو به هم خوښ شوي. څونه کسانو چې د ویډیو کتل د دغه شعرونه دغه ټولو ته ډالۍ او د شامپلق په وجه بخښنه غواړم. نه غلی کېږي، ما ورته ډېر صبر وکړو، چغې مې ورته هم ووهلې خو
دلته کې بالو هم نو دغه کېدو نه بس اجازت نه غواړم ان شاء الله در روان لاګه پورې خپل ورور عمران الله معراج لور کې اجازت یوټیوب چینل خو تاسو هم سبسکرایب کوئ د الله په امان